مولانا صاحب د سچ او صفا وینا کړې ده د ګلچاحت باره کې. ګلچاحت د دین ته راغله او بیا دین پرېښود، څلور میاشتې ولګولې، هغله پس بیا لاړه او اوس د انسان انجام اخیری انجام دا به داسې جوړیږي چې دا به د عبرت نښه ګرځي، خلکو ته به داسې ګرځي، خلک به یې په مثال کې پیش کوي، لکه موږ چې څنګه فرعون پیش کوو. فرعون الله څنګه تباه کړ، ابو جهل الله څنګه تباه کړ. دا خو دغه خبرې کوي چې ما ته ازادي ده، زه په یورپ کې راغلم وی هلته ما ته ازادي د څوک راته څه ویلی نه شي. ته چې دا خبره کوي چې ما ته څوک څه نه شي ویلی، ولې الله ته نه ګوري؟ شیخ صاحب څلور میاشتې هم لګولې دي. الله دغه ګوره د دین بدنامول خلکو ته دا ښیي چې یاره ګینې اول لاړه و یاره تبلیغ کې مې وخت لګولی دی، ولده چې کوم دی بعضې خبرې ما اورېدلې دي وایي ما سره چې کوم دی هلته حرکتونه کېدل او امیر صاحبانو را سره داسې کول او دا چل کول، دا خپله دکې هغه فساد هغه خټه ورکې وه په خپله باندې. پښتو کې یو متل هغه به ذکر کوم نو ته خپله پوهېږي. نو دغه چې کوم دی دکې خپله دا فسادو دا حرکتونه چې کوم دی دکې په خپله دغه شیزونه نو اوس چې کوم دی په دغه باندې چې کوم دی سوشل میډیا باندې دغه خبرې او دا عام دغه شروع کړي. شیخ صاحب تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وی یو اجرا دی د ګلچاحت په نوم باندې، مخکې چې کوم تبلیغ لاړل څلور میاشتې ولګولې، د هغې نه پس دوباره دی دمتوب ته راغې او اوس یو نوی دغه شروع کړی دی، یو ویډیو راغلی ده، یو هلک سره یې واده کړی دی، یعنی هلک را پاڅېدلی دی که نه هلک سره یې واده کړی دی. نو آیا دا راته ووایه هلک سره واده څنګه کولی شي؟ دا خو زمونږ لکه دین نه شو که نه، دا خو د مسلمانۍ نه هم بهر شو، ځکه چې مسلمان سړی خو داسې نشي کولی چې را پاڅېږي او هلک سره واده وکړي. تاسو ورکې څه وایي دې باره کې؟ دغه د ګلچاحت په نوم باندې چې دا کوم اجرا دی، زه خو اول دا خبره کومه انشاءالله دا خبره یاد ساته چې د ده انسان انجام اخیری انجام دا به داسې جوړیږي چې دا به د عبرت نښه ګرځي، خلکو ته به داسې ګرځي، خلک به یې په مثال کې پیش کوي، لکه موږ چې څنګه فرعون پیش کوو. فرعون الله څنګه تباه کړ، ابو جهل الله څنګه تباه کړ. دا خو دغه خبرې کوي چې ما ته ازادي ده، زه په یورپ کې راغلم وی هلته ما ته ازادي د څوک راته څه ویلی نه شي. ته چې دا خبره کوي چې ما ته څوک څه نه شي ویلی، ولې الله ته نه ګوري؟ شیخ صاحب څلور میاشتې هم لګولې دي. الله دغه ګوره د دین بدنامول خلکو ته دا ښیي چې یاره ګینې اول لاړه و یاره تبلیغ کې مې وخت لګولی دی، ولده چې کوم دی بعضې خبرې ما اورېدلې دي وایي ما سره چې کوم دی هلته حرکتونه کېدل او امیر صاحبانو را سره داسې کول او دا چل کول، دا خپله دکې هغه فساد هغه خټه ورکې وه په خپله باندې. پښتو کې یو متل هغه به ذکر کوم نو ته خپله پوهېږي. نو دغه چې کوم دی دکې خپله دا فسادو دا حرکتونه چې کوم دی دکې په خپله دغه شیزونه نو اوس چې کوم دی په دغه باندې چې کوم دی سوشل میډیا باندې دغه خبرې او دا عام دغه شروع کړي. الله رب العالمین څه فرمایي؟ هغه کسان چې د مؤمنانو د مسلمانانو معاشره کې د فحاشي خوري، الله وایي په دنیا ویډیو کتله د مولانا صاحب خپلې خبرې کړې دي. ګلچاحت راغله څلور میاشتې تبلیغ ولګولې، هغله پس بیا لاړه یورپ ته لاړه، هغلته پردو او فحاشي ویډیوګانې جوړوي. داسې پښتانه خلک ډېر نه خوښوي. ملدوي تاسو سره شریکم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.